علیکم، څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ زه بایومکس مطلق خبرې کوم. نو وخت مو نه درځه، کوم سبجیکټ باندې به شروع وکړو. نن ټیسټ چې دی تعلق دی د همټالوجي سره ساتي، هیمومن بلډ لوجیمن سټډي. نو نن سبجیکټ چې دی هغه لیست اف همټالوجي دی، صحیح ده. کوم چې همټالوجي کې کوم ټیسټونه کېږي د هغو لیست دی، صحیح ده. نو اوس به زه ژر درته وایم، باره به ویډیو ډېر اوږده کېږم نه. اوس فل بلډ کاونټ هم په همټالوجي کې راځي، هیموګلوبین هم په همټالوجي کې راځي، ټوټل وایټ بلډ سیلز چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي، ټوټل ریډ بلډ سیل چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي، پلیټلیټس هم په همټالوجي کې راځي، پیکټ سیلز والیم هم په همټالوجي کې راځي، ایم سی ایچ او ایم سی ایچ سی چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي. یعنی فل بلډ پکچر چې دی دا هم په همټالوجي کې راځي. د دې باندې ما اکثرو باندې ویډیو جوړه کړې ده، چې د دې اوس په دې ژر درته وایم چې خالي چې کوم د کوم شي دپاره راغلی په هغې کې کنفیوز نه سي، صحیح ده. هیموګلوبین ایچ بي چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي، ټوټل وایټ بلډ سیل چې دی هم په همټالوجي کې راځي، ټوټل ریډ بلډ سیل چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي، پلیټلیټ هم په همټالوجي کې راځي، او پیکټ سیلز والیم هم په همټالوجي کې راځي. په ډي ایل سی چې دی یعنی ډیفرنشیلز وایټ بلډ سیلز چې ورته وایي هغه هم په همټالوجي کې راځي، ریټیکولوسایټ کاونټ هم په همټالوجي کې راځي، پرپل بلډ فلم چې دی هغه هم په همټالوجي کې راځي، صحیح ده. پی ټي اپیټیټي چې ده دا هم په همټالوجي کې شمارل کېږي، صحیح ده. برانچ دی فیکټر چې دی دا هم په یو قسم فیکټرونه دي، هغه د پلیټلیټ سره کار کوي په کلاټینګ کې، نو هغه هم په همټالوجي کې راځي. ایریتروسایټ سیډمنیشن چې دی دا هم په همټالوجي کې راځي. بون میرو چې ده دا هم په همټالوجي کې راځي. جی 6 پی ډي سکریننګ چې ورته وایي دا هم په همټالوجي کې راځي. اور جی 6 پی ډي چې د الایزا میتھډ ہوتا ہے دا هم په همټالوجي کې راځي. او اف ټي یعنی اوسموتیک فریجیلیټي ټیسټ چې ورته وایي دا هم په همټالوجي کې راځي. دا ګورو باندې ما ویډیو جوړ کړی ده. هیموګلوبینوپایتي انالیسیس چې ورته وایي دا هم په همټالوجي کې راځي. دا ایچ بي الکتروفورسیس چې دی دا هم په همټالوجي کې راځي. نیوټروفیل الکلاین فاسفیټ چې ورته وایي دا هم په همټالوجي کې راځي، یعنی ان پی سورس دې ته وایي کېږي، صحیح ده. اور ماکولر همټالوجي چې ده دا هم په همټالوجي کې راځي، صحیح ده. کوم چې یعنی پروټین دی د ایچ بي اے ایچ بي 2 دا چې دی دا ټوله په دغه کې راځي، په همټالوجي کې راځي. یعنی الفا تلسمیا بیټا تلسمیا کوم چې پی سی آر کېږي، پلیمریز چین ریاکشن چې کېږي هغه هم په همټالوجي کې راځي. اوس پرپل سمیر به زه یې پرایز ژر درته وایم، صحیح ده. پرپل سمیر یو داسې پروسیجر دی چې وینه راخلي در مایکروسکوپ لاندې ږدي، هغه بیا چې شماري، یعنی ستا مختلفه سره وینه شماري، وایټ بلډ سیل شماري، دا تعریف دی، صحیح ده. او بل تعریف یې دا متوجه چې مارفولوجي اف سیلولر شو، یعنی مارفولوجي سیلولر دغه ښکاره کوي، صحیح ده. 15 نمبر دا 14 نمبر دی، صحیح ده. دا د پرپل سمیر ډیفینیشن دی، صحیح دی. بیا که خپله وایو خو هم صحیح دی. زه به درته وایم پروسیجر ان ویچ ا سیمپل of blood is viewed under microscope to count different circulating blood cells, red blood cells, white blood cells, یعنی مورفولوجي. هیموټوپایوسیس باندې مې جوړ کړی، هیمومن بلډ لوجیمن پایوسیس مین پروسیس، صحیح ده. ایریتروسایټ میچوریشن سرې وینې ته وایي میچوریشن، یعنی د بالغ حالات ته تلل، یا د اوس خپل حالات را ده د څنګه شروع کېږي یا شروع پر کوم ځای ختمېږي، صحیح ده. دغسې میګا کیروسایډ دی، میګا کیروسایډ به پلیټلیټ دی، نیوټروفیل دی، میچوریشن دی، مونوسایټ میچوریشن دی، ایزنوفیل میچوریشن دی، بیزوفیل میچوریشن دی، لیمفوسایټ میچوریشن دی. دا ټوله چې دی په همټالوجي کې راځي. یعنی سایز اینډ کلر آف ایریتروسایټ دا هم په همټالوجي کې راځي. د پرپل سمیر کې راځي، بیا په همټالوجي کې شمېرل کېږي. یعنی انکلوژنز ایریتروسایټ چې دی دا هم په همټالوجي کې راځي. ډیزیز افیکټیو ایریتروسایټ چې دی دا هم په همټالوجي کې راځي، سره وینه افیکټېدل، صحیح. دا ګرځ باندې یوه ویډیو جوړېږي ټول باندې.
نیوکلیر یعنی د کوم نیوکلیر چې دی او ان سایټوپلازمیک چینجز چې دی راولي یعنی د کوم نیوکلیر کې سیل وایلی نو هغه نیوکلیر چینجز چې کوم راولي اکیوټ مایلوید لیکومیان چې دا هغه مشکل راولي یعنی پریکیوسور لیمفووایډز چې دی هغه هم په دغه کې راځي کوم چې نیوپلازمس ورته وایي په هیماټولوژي کې راځي سیده 19 نمبر شروع دی چې غلط نه شي یعنی مایلو لیپرټیو یعنی نیوپلازمس دا هم په دغه کې راځي هیماټولوژي کې راځي په کوم شي چې زه غلط دلم هغه ته به خپله سموي سید د انسان دی لازم یو غلطي ملتي کېږي 19 نمبر سید 92 لیکل دی دیش دی سید مایلو ډیسپلاسټیک سینډروم دی هغه هم هیماټولوژي کې راځي میچر لیمفوپرولیفرټیو ډیسورډر چې ورته وایي دا هم په هیماټولوژي کې راځي په دې ټولو ویډیو جوړېږي شي یا جوړه شوي دي یا جوړېږي ما په چینل کې وزټ وکړئ دا ټوله پیدا کولی شي مایکرو ارګانیزم چې دی دا هم یو قسم لکه لشمانیا ام پي دا کوم چې په سټین باندې راځي هغه په دغه کې راځي پرپل سمیر په رقم چې سټینیږي سره وینه ورسره نو هغه هم د هیماټولوژي سره تعلق لري نو په وینې کې دا هم دا کوم مایکرو ارګانیزم بوډي فلویډ یعنی نیوګرون پرپل سمیر یعنی چې کوم بوډي فلویډ یا د جسم اوبه ما دا قسم اوبه هغه یو قسم اوبه هغه هم په هیماټولوژي کې راځي سیده نو دا ټیسټونه به 25 کې راخلي یعنی سی بي سی به 25 کې راخلي هغه به په ای ډي ټي ټیوب کې راخلي اور فل بلډ کاؤنٹ به په ای ډي ټي ټیوب کې راخلي اور پی ټي اور هیپاټایټس چې د ټرای سینډروم سیټریټ ټیوب ورته وایي په هغې کې راخلی چې اور ایس آر به په ای ډي ټي کې هم راخلی چې سوډیم سیټریټ کې هم راخلی چې اور جي ډي پي پی ډي پي جي 6 پی ډي چې دا هغه به هم په فلټر پیپر کې راخسته چې ام ای ډي ټي ټیوب کې په دې دا ویډیو چې وکړي بیا یې سر خپله په خلاصېږي چې اور جي 6 پی ډي چې د هغه په ډي ټي ټیوب کې هم راخسته چې او اف ټي چې د هغه لیتیم هایپرین ټیوب دی زرغون ټیوب دی پر سر باندې زرغون داسې رنګ د ټومان ذکر درښیم چې هر په دې کې د ټیسټ کېږي لیکن دلته هم اوس درښیم ای ډي ټي ټیوب کې هم راخسته چې اور هیموګلوبینوپایټي چې د هغه په ډي ټي ټیوب کې هم راخسته چې ایچ بي الکتروفورسیز هم په ډي ټي ټیوب کې اخلي چې ان ایل پي سورس چې د هغه هم په ډي ټي ټیوب کې یوه خبره په یاد ساتئ کوم ټیسټ چې هیماټولوژي سره تعلق لري هغه تقریبا 100% کې 90% چې کوم ټیسټونه کېږي هغه په ای ډي ټیوب کې کېږي سیده دا به په یاد ساتئ اوس په دې کې خالي لیتیم راغلی لیتیم دا ټیوب سرغون سر لري زرغون رقم ټیوب یې سیده او سوډیم سایټریټ چې دی هغه د آسماني کلر باندې یو رقم ټیوب دی سیده بون میرو سکرینینګ چې هغه پر سلایډ باندې کېږي ولې ویډیو راځي پر دې باندې باید سر په خلاصېږي اور تلیسمیا چې د سکرینینګ هغه هم په ډي ټي ټیوب کې راځي اور تلیسمیا کنفیګریشن چې ورته وایي دا هم په ډي ټي ټیوب کې راځي کوم چې ته پی سی آر دپاره استه صحیح ده اوس په انډیکیشنز د انډیکیشن لیور فایبروجن دا ټوله په بعد کې زه درته وایم اوس ما خالي په یاد وساته ولې دا زه دا ټیسټونه موږ دا نه رسو چې دا چیز ته اشاره کوي خالي جی 6 پی ډي فل فارم په یاد وساته او کار چیز کې دا په یاد وساته ګلوکوز 6 فاسفیټیز ډي هایډروجنیز نیز دې ته وایي کېږي چې دا څنګه نظام دی دا ګوري یار چې آر بي سي سم کار وکړي پرپل یعنی هیلپ کوي کومک ورسره کوي چې آر بي سي سم کار وکړي اور بل دا کار کوي چې پلیټلیټ اکسیجن سم ځای سره ورسي که دې ویډیو خوښ شوي درته لایک یې کول پر دې ټولو باندې نور ویډیو هم راځي زه به ور بیا داسې کوشنۍ کوم چې بیا ته سم دغه کړم چینل هم درسره سبسکرایب